پاکستان مخامخ جګړه کې ماته وخوړه او د اوربند غوښتنه یې وکړه چې افغان حکومت هم ومنله. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. پاکستاني ځواکونو چې نن سهار وختي د کندهار په سپین بولدک کې پر ملکي وګړو بریدونه یې وکړه چې همدې سره افغان ځواکونو ورته ښه درس ورکړ. له لسو زیاتې ورته هلاک، له شلو ډېرې زخمیان، پوستې هم ترې ونیول شولې او وسلې هم ترې غنیمت شولې. پاکستاني پوځ پوه شو چې لمبر ون یې د مخامخ جګړې توان نه لري، نو یو ځل بیا سپین بولدک او هورابک کې پر ملکي خلکو هوایي بریدونه وکړه. همداراز پر کابل د بریدونو ادعا هم کړې، خو افغان حکومت دا ادعاوې رد کړې دي چې ورپسې بیا ځلې افغان ځواکونو د دوی په پوستو بریدونه پیل کړل. د جګړې په ګرمېدو سره پاکستان کابل ته د اوربند وړاندیز وکړ. د اسلامي امارت ویان مولوي ذبیح الله مجاهد ویلي د پاکستاني لوري په غوښتنه او اصرار نن ماښام له 5:30 بجو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ اوربند وشو. ښاغلي مجاهد په ایکس لیکلي اسلامي امارت هم خپلو ټولو ځواکونو ته لارښوونه کوي چې له 5:30 بجو وروسته تر هغه وخته چې چا تجاوز نه وي کړی اوربند مراعات کړي. یو طالب فعال لیکلي پنجاب ته مو وښوده چې موږ یو ملت یو او تاسې د انګریز غلامان چې نه ملت لري نه تاریخ. پښتون زموږ دی، پنجاب هندی دی او بلوچ بلوچي. بنګال در څخه خپل حق د 90,000 پوځیانو په وژلو واخیست او بلوچ او پښتون به دې هم سره او پښې در ماتوي انشاءالله. البته په دې جنګ کې موږ افغانان او د افغان په جامه کې پردیپال ښه وپېژندل. ملت دې د لسټوني دغه ماران په حافظه کې وساتي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.